سلامونه او احترامات. موږ خپل په ټولنه کې دا اورو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، او موږ دا هم وینو چې ځینې ماشومانو ته سکول ته تلو اجازه نه وي. چا چې تعلیم کړی وي هغو ته د روزګار کولو اجازه نه وي، او ځینې داسې هم وي چې هغه خپل د مرضۍ ژوند کول غواړي، خو هغو ته خپل د مرضۍ ژوند کولو اجازه نه وي. او هره ښځه دا احساس کوي چې وس مې پی چا نه رسیږي، ظلم په خپل زړګي کوم، بدرنګه سومه. نن موږ تاسو په خدمت کې یو ډیر مهم کتاب ریویو تاسو ته راوړې ده چې هغې کتاب نوم عورت اور تاریخ دی. لیکوال یې ډاکټر مبارک علي دی. په دا کتاب کې دا ټول واقعیات بیان شوي دي چې ښځه په کوم وجوهات په وجه کمزوره ګڼل کیږي. ډاکټر مبارک علي په دې کتاب کې دا واضح کوي چې ښځه چې تاریخ په صفاتو کې یو پوره منصوبې په تحت ښځه محکومه پاتې کړل شوې ده. په دې کتاب کې هغه ټول لوی تهذیبونه لکه موږ د ایجپت سیویلایزیشن ووینو، یونان سیویلایزیشن ووینو، دغه رنګه سپارټمز ووینو، د رومیانو دور ووینو، او هم دغه رنګه د هندوستان چې کوم سیویلایزیشن پاتې شوی دی، او په مذهب لحاظ سره یهودیت دی که عیسایت دی بیا که اسلامي ابتدایي دور دی، دا ټول دور په دې کتاب کې بیان شوي دي. او دې سره سره فرنګي چې په کوم هندوستان له رالی کوم وخت کې رالی او هغې پښتون افغان وطن کې مداخلت شروع کړي، په هغه وخت کې د ښځو په حقوق کوم اثر پاتې شوی دی یا هغوی د ښځو حقوق ته په کوم نظر کتل، دا ټول په دې کتاب کې بیان شوي دي. لیکوال په دې کتاب کې دا هم بیانوي چې کله د ښځو حقوق ضبط کړل شول، هغې د ټولنې په سماجي، سیاسي او معاشي ادارو باندې کوم اثر پاتې کړي، او حقوق ضبط کېدلو سره د په ټولنه کې کوم ادارې منځته راغلي، او په دې کې چې کوم مهم ادارې دي لکه واده اداره شوه، حرم اداره شوه، طوایف اداره شوه، دې ته په درسي نظام د دې سره څنګه ګټه واخیستل، دا ټول په دې کتاب کې ډاکټر مبارک علي بیان کړي دي. ډاکټر مبارک علي په دې کتاب کې وایي چې پخواني ټولنه دا فکر لري چې موږ ښځه په دا وجه بیوروکراسي سره، معیشت سره یا د سیاست څخه لرې پاتې کړې ده ځکه چې هغه کمزورې وه یا کم عقله شوې ده. نو ډاکټر مبارک علي د دې جواب څه داسې بیانوي چې که تاسې ښځه د قید کړې نه وه او دې ته مې هغه هر حق ورکړی و کوم چې سړي ته ورکړل شوی و، نو بیا به په تاریخ کې ښځه داسې ګمنامه نه وه، او بیا به هغې که د حرم ادارې په ذریعې په ځای تاسې یو لیک او لوست اداره متعارف کړې وه، نو ښځه به هم لیک کولی شي، هم یې لوست کولی شي، هم به هر ادارې کې ښه په کلکه کار کولی شو. لیکوال دا هم بیانوي چې په کوم وخت کې مغرب کې او نورو سیمو کې د ښځو حقوق تر کومه حده ورکول شروع شو، او په دې کتاب کې ډاکټر مبارک علي د هندو ټولنې چې کوم مذهبي خلک دي هغوی د ښځو حقوق ته په کم نظر کتل، همدارنګه د مسلمانانو چې کوم عالمان دي لکه امام غزالي دی، لکه اشرف تانوي دی، دارنګه سر سید احمد خان چې د ایجوکیشن لپاره د تعلیم لپاره کار کوي، هغه د ښځو حقونو ته په کم نظر کتل، دا ټول په دې کې بیان شوي دي. او دې سره سره دا هم بیان دي چې کله په دې دنیا کې سرمایه‌دارانه نظام لکه موږ چې کیپټالیزم ورته وایو هغه رالی، نو هغې ښځو حقوق ته په کوم نظر کتل. لکه څنګه چې ما وختي وویل چې په صغیر پاک و هند کې چې کله فرنګی رالی هغه وخت ښځو حقوق ته په کوم نظر کتل کېدل، داسې حالات هم بیان شوي دي چې هغه فرنګي خپل د مفادات لپاره هم ښځو ته حقوق نه ورکول. او دې علاوه بیا د ازادۍ پس د جنرال ضیاء الحق په وخت کې په پاکستان کې چې کله هغه دور رالی هغه د ښځو په حقوق باندې کوم اثر پاتې کوي. نو د دې په مناسبت زه دا خبره ذاتي طور باندې ضرور دې کې اډ کول غواړم چې ضیاء الحق دور د پښتني معاشرې کې چې کوم د جهالت ور بل کوي هغه لا تر اوسه بل دی. په دې کتاب کې د یو جرمن لیکوالي هم بیان شوی دی، هغې چې کوم لیک کړی دی هغې په حواله چې هغه وایي چې زما د تاریخ کتابونه دروغ وایي، او هغې ښځه چې ده په هغه طریقه بیان کړې ده کوم چې د سړي مرضي وه. مطلب ښځې خپل ذاتي طور باندې هیڅ لیک په دې تاریخ خپل په ځان نه دی کړی، ځکه چې په درسي نظام داسې و چې هغې په یو صورت ښځې ته دا حق نه ورکوي چې هغه دې خپل په مرضۍ یا خپل تشکیل خپله په دې تاریخ کې وکړي. او تاریخ په اوږدو کې دا خبره هم عام ده چې هغه تاریخ پرمختګ نشي کولی یا عمل یې درېدلی وي چې کوم تاریخ کې سړی عظیمه نه وي. نو دا که موږ ټول تاریخ راواخلو هغې کې ډېر کم داسې دي چې هغه د ښځو نومان راغلی دي. نو دا تاریخ به هغه وخت درېدی چې کله د سړی عظیم نه و. نو لیکوال په دې کې دا واضح کوي چې تحریري تاریخ چې کله شروع شو هغې راتلو سره سره په ټولنه کې د سړي یعنی پادشاهي نظام غلبه راغلی وه، او هغې خپل د غیر مساوي درجه بندي چې کوم کړې وه هغه ته دا ډېر اسان و چې ښځه خپل د مفادات لپاره قربان کړي، او په تاریخ کې هغه کله قابل نفرت او کله قابل ترس ولیکي. او ډاکټر مبارک علي په دې تاریخ کې دا هم بیان کړي دي چې پخواني تهذیبونه که موږ راواخلو نو هغه موږ ته دا وایي چې په دې نړۍ کې
اول سر کې مادرسری نظام چلیدی. مادرسری نظام هغه نظام چې کوم کې ښځه به د خاندان مشره وه او د کور هغه ټول کارونه چې سړي کولې هغه ښځې ته په لاس کې وي. بیا چې کله کوم انقلاب رالی یا کوم زراعت چې رالی یا کوم د طاقت خبره چې راله، بیا سړي دا ټول نظام د وخت سره سره خپل د لاس لاندې کړ او یو پوره منصبي یا طویل تاریخ په نتیجه کې مادرسری نظام ته شکست ورکړل شو. او بیا وخت داسې رالی چې ښځې حیثیت یو ندي ملکیت په رنګه پاتې شو. او دلته زه دا هم اډ کول غواړم که موږ خپل ټولنه وګورو نو زموږ په ټولنه کې اوس هم هغه ډېر هغه اثرات چې په پخوا تاریخونو کې پراته وي هغه اوس هم موجوده دي. هغې وجه دا ده چې زموږ کې تعلیم نشته، موږ باندې استعماري قوتونه داسې مسلط دي چې هغې په نتیجه کې زموږ ښځه اوس هم غلامه ده. اوس هم زموږ په ټولنه کې هغه جاګیرداران نظام هغه په درسري نظام روان دی چې یو سړی یو ښځه خپل ملکیت بولي، هغه خپل د لاس لاندې غواړي، هغې ته هیڅ دا حق نه ورکوي چې هغه خپل د بنیادي حقونو لپاره خبره وکړي. اوس هم زموږ د پښتنو نیمه آبادي دې سره مخامخ ده. دا و د ډېر مهمه کتاب یو ریویو چې ما ستاسو مخ ته پیش کړه او زه ټول څخه دا هیله کوم چې دا کتاب ضرور ووایاست. دې کتاب څخه به تاسو ټول ډېر څه زده کړئ. مننه.